السلام علیکم ملګرو. امید لرم تاسو به ښه یې. زما نوم رسول الله دی. زه تاسو حاضر یم په دې خپل یوټیوب چینل کې. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې یوټیوب باندې د ورځې تقریبا په میلیونو ویډیوګانې شیر کېږي او بیا دا ویډیوګانې چې کوم دی په کروڑونو خلک چې کوم دی هغه دا ویډیوګانې ګوري. نو اوس دوه قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې کوم دا ویډیوګانې شیر کوي او یو هغه خلک دي چې کوم دا ویډیوګانې ګوري. نو ملګرو، زه تاسو ته وایم چې آیا تاسو په سوچ کې دا کوم کسان چې دا ویډیوګانې شیر کوي دا کوم کسان چې دا ویډیوګانې ګوري دا برابر دي؟ نه جی، دا برابر نه دي. دا ویډیوګانو کتو ولې صرف دغه فایده ده چې د هغوی ډیټا ضایع کېږي، د هغوی ټیم ضایع شي، د هغوی چې کوم دی پیسې هم ضایع شي او د هغه ویډیو چې کومې ګوري د هغې په مطلب هغوی ته دونه سیلند ویډیو وي چې یا وخاندي یا بس هغه ټایم خالي هغې سره پاس کړي. اوس دویم هغه خلک دي چې کوم دا ویډیوګانې جوړوي. نو آیا هغوی ته د هغې څه فایده ده؟ هغوی لږه شانتې خواري کوي، دغه ویډیوګانې جوړوي او په خپل یوټیوب چینل یې شیر کوي چې کوم بیا موږ او تاسو ګورو. چې کله موږ دا ویډیوګانې ګورو نو د هغې نه مخکې موږ ته یو ایډ شانتې راشي چې یوټیوب د هغې پیسې دې کسانو ته ورکوي. مطلب یو کامیاب یوټیوبر چې کوم دی، مطلب د چا یوټیوبر چې لږ ډېر ګرو دی، مطلب چې لږ ډېر کامیاب دی، جوړ شوی دی، نو کم از کم هغوی ته د کم سے کم خبره درته کوم د 60 نه 70 80 1 لک روپو پورې میاشت میلاویږي. نو ملګرو، زه تاسو سره حاضر یم نن په دې ویډیو کې. زه تاسو ته دا وایم چې تاسو چې مطلب اوزګار یې او لږ ډېر تعلیم هم شته او تاسو سره د نیټ پیکیج هم شته او تاسو سره چې کوم دی انډرایډ موبایل هم شته دی، نو تاسو سره مشوره در کوم چې تاسو راځئ یو ټریو کې موږ سره ځان له خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ او د اسیم انټرنیټ استعمالوي بس ویډیو جوړوي او په هغه شی باندې تاسو کرکټ کېږي یا تاسو سکل معلومي هغه تاسو په ځان خپل په یوټیوب ویډیو باندې شیر کوئ، په یوټیوب باندې شیر کوئ. نو که چېرته قسمت مو ښه وي او مطلب لږه شانتې خواري هم کوله، ویډیو هم ښایسته جوړوله، داسې ویډیو هم جوړوله چې مطلب خلک یې ګوري، خلکو خوښوله، تاسو یقین وکړئ ډېر ژر به ستاسو یوټیوب چینل چې کوم دی دا به مونیټایز شي او ستاسو چې د یوټیوب کومه پالیسي ده هغې ته به ستاسو چینل صحیح شي او تاسو به پیسې ګټل سټارټ کړئ. نو که تاسو ته مطلب د چینل جوړولو چل نه درځي یا بل څه یا د ګوګل آی ډي جوړولو چل نه درځي یا ویډیو شیر کولو چل نه درځي، نو تاسو زموږ سره په دې چینل کې اوسئ. دا زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا لایک هم کړئ، ځکه چې په روان وخت کې به موږ تاسو ته همدغه رنګې ویډیوګانې راوړو چې هغه به د دې حوالې سرې وي چې مطلب تاسو به چینل څنګه جوړوئ، تاسو به چې کوم د ویډیو څنګه شیر کوئ، تاسو به ویډیو څنګه ایډیټ کوئ، دغه رنګې مختلف قسمه ویډیوګانې به زه ستاسو لپاره راوړم. نو که تاسو سره ټیم وي او نیټ وي نو دا زموږ ویډیو ضرور وګورئ. 5 منټه دي، 3 منټه دي، 4 منټه ویډیو ده، دا وګورئ، دې ته ځان مه تنګوئ. انشاءالله دا به ستاسو لپاره په راتلونکي وخت کې ډېره فایدهمنه ثابته شي او دا زموږ ویډیو چې کوم دی دا خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، دا خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ، دا په فیسبوک هم خپلو ملګرو سره شیر کړئ. کیدای شي یو داسې کس چې هغه جابلیس وي، د هغه څه کار روزګار نه وي او هغه ته چې کوم دی لږ ډېر معلومات وي، مطلب لږ ډېر سکولې ویلې لیکل کولی شي، خبرې کولی شي، موبایل ورسره وي، ځان له دې رپوټه شانتې مایک والي، که مایک نیم نه خیر د هغه په سټیجز کې سړی هغه چینل جوړولی کې هغه ویډیوګانې جوړولی شي د خاموشه ځای کې، نو د هغه ته به ډېره فایده ورسېږي. یقینا تاسو ته به دوا کوي چې مطلب د هغه به یو روزګار ټایپ روان شي، د هغه به لږ مصروفه شي، هسې د فضول ګرځېدو نه او د فضول ټایم ضایع کولو نه دا ښه ده چې سړی ځان له یوټیوب چینل جوړ کړي، که په هغې لږ فني ویډیو وي، که تعلیمي ویډیو وي، که د ټیکنیکل ویډیو وي، هغه پرې شیر کړي، خپلو ملګرو سره هغه ویډیوګانې شیر کړي او کیدای شي چې د هغه په لږ ټایم کې ویډیوګانې ښې وي نو د هغه ډېر فالوور پیدا شي، ډېر سبسکرایبر یې پیدا شي او چینل یې ډېر ژر سبسکرایب شي، نو هغه ته به غټه کامیابي ومومي. یقین وکړئ ملګرو چې تاسو کله په دې باندې ستاسو چینل ګرو اپ شي، نو ما کتلي دي چې دې یوټیوبرانو ته دومره پیسې میلاویږي، څومره پیسې چې د یو 16 17 18 ګریډ ډاکټر اخلي یا استاد اخلي، د هغې نه زیاتې پیسې د یوټیوبر چې کوم دی ګټي. صحیح ده که نه؟ نو دا ویډیو ځان سره لایک کړئ، خپل کمنټس هم وکړئ او دا زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې مخکې تاسو ته موږ دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې راوړو د یوټیوب په حوالې سره. دې نه پس به زه تاسو ته چې کومې ویډیو راوړم په هغې کې به زه تاسو ته ښیم چېرې تاسو به